چې څوک خدای وکیل کی او الله نه امداد وغواړي نو مارغانم بیا هغه د ډاکخانه کار کوي. مارغان سلیمان علیہ السلام مارغان راوغوښته چې ما ته لکه بڼه کې پکار دی او توشک جوړوم. ټول مارغان راغی، یو مارغه پکې رانغی، هدهد نامه وه. چاته چې تاسو مولا چرګک وایي، خدای خبر چې مولا چرګک ورته ولې وایي. مولیانو به په سر سړی ولاړی. مولا چرګک متعلق سلیمان علیہ السلام وی چې هغه څه وخت کې راشي نو ما په پوي کوي، یا به حلالوم او یا به حل وی چې زه ولې نوم. چې راغی څه وخت کې نو سلیمان علیہ السلام د دې سر د ویښتو نه ونیو او ورته وی چې ته چرته ورک وې. هغه وی او سلیمانا ویخته مې د ډېر راخ که مړ دې کړم، زه خو دې د ویښتو نه ونیوم خو تم د هغه ورځې نه ویرېږه لکه چې زه نن تا ته پیش یم داسې به تم یو ورځې چا ته پیش شي. سلیمان علیہ السلام زر مارغه پرېښو، معافي تې وغوښته او په ډېرې عاجزه یې ورته ووی چې ته چېرته وې. هدهد مارغه ورته ووی چې یو داسې خار خبر مې درته راوړی دی چې ته د هغه خار د خبر نه خبر نه یې. ما درته خبر د شهر سبا راوړی دی او د شهر سبا بادشاہ چې دی بلقیس نامه د ښځه ده او د هغه ښځې لاندې 12 جنگي جرنیلان دي او د هر جرنیل لاندې 1,00,000 جنگي فوج دی. او بیا اے سلیمانا داسې بادشاہ ده چې ولها عرش عظیم، یو عظیم تختم لري چې هغه پې ناست دی. سلیمان علیہ السلام حیران شو چې د مارغه څنګه دا خبر راوړو. نو مارغه ته وایي چې ښه ده نو داسې وکړه چې هغه بلقیس بادشاہ ته زما یو خط یوسه، دړنه چې چا خدای منلی نو د هغه د ډاکخانو کار چټي رسان مارغان کوي. بیا سلیمان علیہ السلام خط لیکي چې انه من سلیمان من سلیمان په ترجمه پوهیږي یعنی از طرف څه وای ګنا انه من سلیمان بسم الله الرحمن الرحیم تعالوا علي وأتوني مسلمين إنه من سليمان او بلقیس بادشاہ د شہر سبا دا خط سلیمان د طرف نہ دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالو علی واتونی مسلمین. خبردار چې ما باندې د خپلو جرنیلانو د فوج روب وانه چي چرتا روب را باندې وانه چي. الله تعالو علی وما د خپل بادشاہ او د جرنیلانو روب وانه چي چرتا. واتونی مسلمین راشه ماته او مسلمان شه.
وبکی ستاسو بادشاہان دا تاسو چې والا ووټونه ورکړي دي دوی به داسې وکړي دا چیتپوزي میتپوزي بیا صدر بوش اکاګه خولای چې دا هغه ته به ووایي چې الله تعالی علی واتونی مسلمین بدماشا راشه مسلمان شه و به وایي ور بادشاہ دې ته وایي چا چې د زړه نه ایاک نستعین باندې عمل کړی هغه داسې دا خط لیکي او د هدهد مارغه په غاړه کې اچوي او ورته وایي چې دا یوسه او بلقیس بادشاہ ته ورکا مارغه په منډه لاړو شهر سبا ته بلقیس بادشاہ په تخت باندې پرته وه او په روشندان کې ورننوتو او د سینې د پاسه ورته د سلیمان علیه السلام خط کې چې را پاسېده او خط یې پړاو کو فوراً کابینه راوغوښته 12 واړه جنگي جرنیلان یې راوغوښته ویل دا خط راغلی جرنیلان ورته وایي چې جنگ کوو بلقیس بادشاہ وه ښځه وه خو بادشاہ دماغ یې کار کولو زمونږ د بادشاہانو الله دې په مونږ رحم وکړي دماغ کار نه کوي ځکه چې مونږه د بدقسمتۍ نه دکانداران بادشاہان شوي یو هغه یو شپون مړو نو په ځنکدن کې یو هم اواز کولو چې ډرې ځکه چې دا شپانه دی چې ګډو ته ډرې اواز کوي که نو هغه په ځنکدن کې هم اواز کولو چې ډرې په قبر کې چې ورته ملایکې رالی او وایي چې من ربک نو دی ورته وایي ډرې ځکه چې د هغه مزاج دا ګرځېدلی و چې ډرې نو مونږ چابړي فروش دنیا فروش کنجران دا د ملک بر سر اقتدار راغلي دي نو ای په دې څه پوهېږي چې ملک چلول څه ته وایي د ملک نظام څه ته وایي په ملک کې خدمت کول څه ته وایي اول تاسو لږ سوچ بله شپه د وزیر اعظم صاحب تقریر ته وکړئ لږ سوچ دا ده په دې خپل تقریر کې څه وي یو طرف ته وایي چې 900 اربه پاکستان قرضدار دی 900 اربه قرضدار دی او بل طرف ته وایي چې ما د وزیرانو تنخواه ډبل کړه نو کوم ملک چې قرضدار ای د هغه ملک وزیران اعلان وکړي چې ما تنخواه پرېښوه ځکه چې زما ملک قرضدار دی داسې ده که نه نو دې اعلان کوي چې ما تنخواه ډبل کړه نو دې ملک ته د وزیرانو د تنخواګانو ډبل کولو ډېر ضرورت دی او دې ملک ته د دې وزیرانو ضرورت هم شته زما دې په خدای قسمي چې دا ملک یو سړی هم چلولی شي یو سړی د دې ملک سربراه کا چې هغه د یو غل نه لاس غوڅ کي ته وګوره چې په ملک کې د غلا نامه څوک والي او یو زناکار سنګسار کی ته وګوره چې په ملک کې د زنا نامه څوک والي او یو رشوت خور سر لاندې او خپې پاس ځوړند کی ته وګوره چې په ملک کې د رشوت نامه څوک والي او هغه په خپل هم سره روټۍ خوړل شروع کی ته وګوره چې د ګرمې روټۍ نامه په دې ملک کې څوک والي یو سړی دا ملک چلولی شي هیڅ ضرورت نشته د دومره کوڅه ډبو نظام جوړولو دې ملک ته هیڅ ضرورت پرون ستا په ملک کې د اسمبلی سیشن پرونه تحقیق وکړئ چې ستا په ملک کې باس په اسمبلی کې په څه شوی دی پرونه تحقیق وکړئ باس په دې
شوی دی. د اسمبلی ممبران وایي چې زمونږ تنخوا دې ډبل شي او مونږ له چې کوم تجارو راځي د هغې کسټم ډیوټي دې ختمه شي. پرون د سهار نه واله تر 3 بجو پورې په اسمبلی کې د ملک یوه خبره نه ده شوې. ټول باس د اسمبلی ممبرانو په خپل ځان کړی. دا تاسو چې ممبران کړي دي خدای دې تاسو مخکې د هغې نه په سیلاب یوړی کړي او هغې دې درپسې یوړی. مونږ دې ورپسې خدای غرق کړي چې ملیان مخکې اوبو اغستی، پیران یې ورپسې اغستی، ممبران یې ورپسې اغستی او تاسو یې راپسې داسې د خشاکو غوندې راغستی یئ. ډېر خوند وکړي. خدای پیژندلی قوم یئ. ما خو درته ووې چې الله در سره څه کوي ډېر ښه او ډېر خوند یې کړی دی. ډېر خوند یې کړی دی او ډېره مزه یې کړې. آینده بجټ به وګورئ انشاءالله چې د بجلی او د سوی ګیس او د ټیکس د بیلونو دپاره به د ښځو پرتګونه خرڅوئ. ممبر دی، MNA دی، کور وداني او د MPA کور دی وداني او ستا کور دی خدای لوټي لوټي. د ملک له د MNA او د MPA ډېر ضرورت دی. اوس هم دا د اوس قوم پوهېږي نه، اوس هم نه که مړي له MNA ممبر صاحب راغی په دا مړي دې رمې خولې لره ستا دغه مړي کور وران شي. ستا دا واده چې د چا وشو د ده کپړه وخوري. خان را MNA صاحب روټۍ له راغی. یو ما ته ووایي زما واده خو ډېر بختور و MNA صاحب هم وله راغلی وایي ستا مال په دغه ښځه خدای مټیزه بوله. اوس هم نه ځي. هغه غلامانه ذهنیت ستاسو دماغ کې اوس هم تاسو غلامان یې. 200 کاله د پیرنګي غلامان وئ، د خانانو غلامان وئ، د نوابانو غلامان وئ، د سرمایهدارو غلامان وئ. اوس د امریکې او د سرمایهدارو اوس هم غلامان دي. خان ته نشي ټینګېدی، نواب ته نشي ټینګېدی، اوس هم. او خدای به همدغسې کوي درته ځکه چې ایاک نستعین ایمان ستاسو نه دی. چې ایاک نستعین ایمان دی وي زما په خدای قسم که د بادشاه پروا ولري داسې ایمان به دي چې انه من سلیمان الله تعلو علی واتونی مسلمین. دا ایمان به دي. بادشاه ته به وایي چې الله تعلو علی واتونی مسلمین. دا ایمان به دي. دا ایمان به دي. موسی علیہ السلام یوازې یو او فرعون څوک 400 کاله عمر د خدای دعوا یې کړې وه. بادشاه زرګونه فوج یې لرلو او موسی علیه السلام یوازې. ته وایې په یو ځان زه څه کولی شم؟ په یو ځان ته په یو ځان هر څه کولی شي خو که تا ایاک نستعین باندې څه وکړه عمل یوازې. خدای ورته څه وایي اذهب الى فرعون انه طغى. اذهب حکم ورته کی اذهب الى فرعون انه طغى. اے موسی ورشه فرعون ته انه طغى. داغه غرور د حد نه واوړېدو.
موسی علیہ السلام ورته یا الله حکم بسر او چشم خو زما جبه کې لکنت ته خبره صفا نشم کولنو یو ترجمان را سره پکار دی نو الله ورته وی ترجمان می در سره کړو هارون وزیرا هارون وزیرا هارون علیہ السلام رور دی دا ځان سره بوزه دا بستا ترجمانی کوي دواړه رونه ورل فرعون په محل کې ناست دی دربار کې په تخت ناست دی بادشاہان وزیران ناست دي پیرې ولاړې دي دوی دواړه ورل الله ورته چلم خي چې او موسی کا کړت پړته وکړه نو دامسا چې در سره ده دامسا چې در سره ده کرانی وی او کړت پړته کولو نو دامسا د دې فرعون مخه ته غورځوا ته بیا تماشا کوه ایاک نستعين ایاک امداد موسی د چانه غوښتو ورته لو فرعون لعینا او مردود ته خدای نه ول زه خدای نه ستا خدای څه کوي ول زما خدای مړ کول او ژوندي کول کوي ژوندي خودم کولش موسی علیہ السلام خیال کوي چې دا پس جاهل واوړېدم ورته لو فرعون ان الله یاتی بالشمس من المشرق فات بها من المغرب زما خدای د دې مخ انور راخېږي کته خدای نو تی د دې مخ راوخېجوا اوس دا خدای فرعون په اختیار کې نو ول سوه وان الله یاتی بالشمس من المشرق فات بها من المغرب دې مخ انور راوخېجوا نو الله وی فبهت الذی کفر فرعون کافر حیران پاتې چې جواب نو فوج ته حکم وکړ راوی نشي خو چې ول راوی نشي نو الله څه کوي دغه وخت ګوره خدای ورته ولاړ دی راوی نشي الله وی واوحینا الی موسی ان الق عصاك فاذا هي ثعبان مبين واوحینا الی موسی ما موسی علیہ السلام ته وحی وکړه په سکندونو کې ان الق عصاك چې د امسا دی وغورځوه د فرعون مخې ته فاذا هي ثعبان مبين ناګهانا دا غمسانه یو لوی اژدها جوړه شوه علما لیکي چې دا اژدها خوله دومره لویه وه چې لاندې شونډه د فرعون په محل کې پرته وه او پاس شونډه د فرعون پاس په محل باندې پرته وه دومره خوله ارته وه او فرعون ته خوله ونیوه داسې فرعون چې هغه اژدها خولې ته وکته نو د یارې پې دستونه ولګېده په تخت د پاسه دستونه جاری شو علما لیکي چې فرعون وی کور ته مې رسوئ 400 دسته په یو غنټه کې وکړه ایاکا و نستعين د خدای نه امداد